د نن ورځې دوه تازه او د پرمختګ زیری د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. چینایي پانګوالو افغانستان کې پر لمریزې برېښنا پانګونه کوي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سرپرست له ځینو چینایي پانګوالو سره لیدلی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې چینایي پانګوالو ویلي غواړي چې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا په برخه کې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. د دغه سفارت پر ټویټر پاڼه همدارنګه لیکل شوي چې د افغانستان سفارت سرپرست یادو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت اقتصاد محوره پالیسۍ تعقیبوي او هر هغه پانګونې ته ښه راغلاست وایي چې رڼا او د عامو افغانانو په ګټه وي. بلخوا کندهار کې د زعفرانو د پروسس مرکز پرانیستل شو. د کندهار ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د زعفرانو د پروسس مرکز پرانیستل کېدو خبر ورکړی. د کندهار د کرنې رئیس فضل باری فضلي وایي چې د یاد ولایت اوبو او هوا د هر ډول کرکیلې لپاره برابره ده. هغه زعفران انج او پسته د کوکنارو د کرکیلې ښه بدیل یاد کړی. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر کروندګر وایي چې په دې وروستیو کې په ګڼو سیمو کې خلکو د زعفرانو کرلو ته مخه کړې، خو ورته د بازار نشتوالي لویه ستونزه یادوي. دوی وایي پخوا یوازې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې زعفران کرل کېدل، خو اوس یې لړۍ، ارغنداب، ژیړۍ، دامان، شاولیکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو ته هم غځېدلې ده.